الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. محترم قدرمنو عزیزانو، تاسو ټولو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وایم. محترمو، دا چې قرآن کریم د الله جل جلاله یو سپېڅلی او یو لوی کتاب دی، نو موږ غواړو چې دغه قرآن تاسو ته په ترجمه ووایو. د دې قرآن تاسو ته ترجمه وکړو او د دې قرآن کریم په ترجمې سره تفسیر هم درته وکړو. نو زه غواړم چې تاسو ته د قرآن کریم د 14 سورتونو څخه د سورة الناس سورت ترجمه وکم. هغه په دې چې سورة الناس یعنی دا سورتونه چې د قرآن کریم د ششمې سپارې د سورة النبأ څخه نیولې بیا سورة الناس پورې، دا ټوله اکثره وخت موږ تاسې په لمنځونو کې دا سورتونه وایو. نو په همدې سبب زه غواړم چې تاسو ته د سورة الناس ترجمه وکم او د سورة الناس څخه تاسو ته ترجمه شروع کړم. نو په ترجمه کې د سورت نزول راځي چې په کوم ځای کې نازل شوی دی، او د سورت آیاتونه راځي، د سورت رکوع راځي، او د سورت تلاوت راځي چې په تلاوت کې څوم دي، په نزول کې څوم دي، او د سورت سبب نزول راځي چې دا سورت په څه سبب سره نازل شوی دی. محترم عزیزانو، سورة الناس دا په مکه معظمه کې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی په 6 آیاتونو یو رکوع سره، او همدا سورت چې دی په نزول کې 22م دی او وروسته تر سورة الفلق نازل شوی دی. او د دې سورت سبب نزول چې دی یا شان نزول، سبب نزول څه ته وایي؟ هغه کله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو حادثه یا یو واقعه به پیښه شول، د هغه په مناسبت به یو سورت را نازل شو یا یو څو آیاتونه به نازل شول. دغه سورتونو او آیاتونو په سبب سره د واقعه او حادثه چې نازل شوي دي دې ته سبب نزول وایي. نو د دې سورة الناس سبب نزول چې دی هغه دا دی کله چې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم هم سایګانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عصر خلکو یهودو پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې جادو وکړل، رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې کوډي کړی وي. نو په همدې سبب الله جل جلاله پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې همدغه سورة الناس او سورة الفلق نازل کړ. همدغه سورتونو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم موعظتان سورتونه هم ویلي دي. نو سورة الناس سبب نزول چې دی هغه د واقعه چې ده هغه داسې ده کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل مبارک ویښتان ژمنځ کړل، بیا یو یهوده ښځه وه چې لبید بن العاصم نومېدل، هغې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ژمنځ کړل شوي ویښتان راواخیستل، په یو د خرما په یو پوستکي کې واچول، بیا یې دغه د خرما پوستکي د زروان یو څاو بیا یې په هغه څا کې تر ډبرې لاندې کښېښودل. رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ ستاسې په رقم یو انسان و، زموږ او ستاسې په رقم یو بشر و. څنګه چې پر موږ تاسې باندې هر رقم سختۍ راځي، هر رقم سختۍ نشو ګاللی، همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم هم یو بشر و، هغه هم نسوی ګاللی. په یو صورت باندې
هغه ګاللی سوای هغه په دې صورت چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله جل جلاله ډېر حلم ورکړی و ډېر صبر یې ورکړی زموږ تاسې خو یعنې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې جادو او کوډې تاثیر کوي وکړی نو همداسې پر موږ تاسو باندې هم کوي نو پر رسول الله اسلام باندې الله جل جلاله دغه دوه سورتونه سورة الفلق او سورة الناس دي دا یې نازل کړل چې ته دغه دواړه سورتونه باندې ووایې د الله جل جلاله په توکل سره به انشاء الله الرحمن دغه کوډي یا دا جادو چې ده هغه به ستا څخه ایست شي پر دا کوډي یا جادو چې وه دا پر رسول الله اسلام باندې سخت تاثیر وکړي رسول الله اسلام یې مریض کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم یې داسې حالت ته ورسوي چې ده به یو کار نه و کړی عایشه رضی الله تعالی عنها وایي کله چې به رسول الله اسلام یو کار نه و کړی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به دا فکر کاوه چې دا کار ما کړی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه هغه څاه ته ورولېږل بیا هغه څاه چې دی دا څاه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د وحي په سبب نازل شو چې دا په دا فلانۍ څاه کې فلانۍ ښځې په فلانۍ پوستکي کې دغونه وریښتان ایښي دي او غوټې ورکړي دي 11 غوټې ورکړي دي نو تاسې دغه غوټې خلاصوئ د وریښتانو غوټې بیا دا آیاتونه پر وایاست د الله جل جلاله په توفیق سره د الله جل جلاله په توکل سره به دا خلاص نو صحابه چې ورغلل هغه څاه ته د همدا سورتونو دوه سورتونو آیاتونه یې پر ویل بیا خلاص ول پر 11 غوټې ورکړې وې پر هغه غوټې باندې یې بس دغه آیاتونه ویل بس خلاص ول نو دا د دې سورة الناس سبب نزول یا شان نزول محترمو اوس راځو د دې ترجمې ته چې د دې سورت ترجمه څنګه ده دا سورة الناس دی دا خو په عربي سره قرآن کریم چې دی ټوله په عربي سره دی ولي پر رسول الله اسلام یو عرب رسول الله اسلام د عربو د منطقې و نو په همدې سبب الله جل جلاله په عربي ورته راولېږي دا قرآن پر نازلې کوي نو همدا سورت هم په عربي دی نو موږ او تاسو چې یو هغه عجم یو باید موږ وکولی شو چې د قرآن کریم په پښتو ترجمه سره زده کړو الله جل جلاله دې ما توفیق راکړي چې تاسو ته یې په داسې اصطلاح سره چې موږ تاسو یو د بل فهم کېږي زده کېږي مو باید درته ووایم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس قل ويا يا رسول الله أي رسول الله تدا توي أعوذ زفنا غرم برب الناس دخلوا فرب سر دخلوا فرب سر فنا غرم دخلوا رب جدي أغفل الله جل جلاله رب جتواي ساتون جتواي ټول مخلوقات چې د الله جل جلاله په ساتنه کې او تربیت هم وای یعنی ټول مخلوقات چې د الله جل جلاله یو تربیه ورکړي انسان حیوان نباتات دې ټول ته یو ډول تربیه ورکړي هغه څه چې موږ تاسو پوهیږو هغه پوهیږو چې نه پوهیږو هغه باندې نه پوهیږو او ملک الناس چې دی په باچا سره د خلکو باچا چې دی هغه الله جل جلاله دی اله الناس او پناه غواړم په معبود سره ده د دې خلکو ملک چې باچا دی پناه غواړم ملک په باچا سره الناس د خلکو او پناه غواړم الهه په معبود سره الناس د خلکو من شر الوسواس د وسوسو د شر څخه د شر د وسوسو څخه الخناس چې د الله جل جلاله د ذکر څخه یعنی د الله جل جلاله ذکر چې دی
هغه ته نه کوي، په هغه کې غفلت کوي د جې د وسوسو څخه، د جې د شر څخه زه پناه غواړم. الذي هغه وسوسې یوسوسو چې وسوسې اچي فی صدور په سینو کې الناس د خلکو، چې د خلکو په سینو کې وسوسې اچي، من الجنة که دا د پیرانو څخه وي، والناس او که د انسانانو څخه وي. پیران چې دي هغه هم د سړي په سینو کې وسوسې اچي چې د فلاني کار به داسې که به داسې، او په انسانانو کې هم داسې انسي شیطانان سته، انسي پیرانان سته، هغه ستا په سینو کې تا ته وسوسې اچي، تا ته وایي چې د فلاني کار به ته واسه وکړم، دی وایي چې ونې که چې وبې کړې که به نه وکړې، داسې یو رقم وسوسې درته اچي، وسوسې کوي چې قل ووایه اعوذ زه پناه غواړم بربې په رب سره الناس د خلکو، او پناه غواړم ملکې په باچا سره الناس د خلکو، او پناه غواړم الهې په معبود سره الناس د خلکو، من شر او د شر څخه الوسواسې د وسوسو الخناسې چې د الله جل جلاله د ذکر څخه غفلت کوي، د دې څخه الذي او د هغه څخه یوسوس د هغه شر د وسوسو یوسوسو چې وسوسې اچي فی صدور په سینو کې الناس د خلکو، من الجنة چې د پیریانو څخه دا وسوسې اچي د خلکو په سینو کې، والناس او که د خلکو څخه دا وسوسې چې د خلکو په سینو کې اچي. همدا د سورة الناس ترجمه ده. نو موږ تاسو به همیشه دا دعا کو، دا پناه به د الله جل جلاله څخه غواړو چې موږ د خلکو د وسوسو څخه وساتي، موږ د پیرانو موږ د شیطانانو څخه د وسوسو څخه وساتي، هغه که په سینو کې اچي او هغه که مخامخ، او الله جل جلاله چې موږ د دې د شرونو څخه د انسانانو د خلکو د هغو بدو خلکو د هغو بدو انسانانو او د هغو بدو پیرانانو او شیطانانو د بدیو او شرو څخه چې مو الله جل جلاله وساتي. موږ تاسو به همیشه دا دعا کوو، ځکه چې دعا چې ده هغه تقدیر بدلوي. نو څوک که دعا وایي که څوک دعا کوي، بس ان شاء الله الرحمن دغه قل اعوذ برب الناس یا دا سورة الناس او دا سورة الفلق دا به د دغو وسوسو څخه د دغو بدو انسانانو او بدو خلکو د شرو او بدیو څخه او د دغو شیطانانو او پیرانانو د شرونو وسوسو او بدیو څخه الله جل جلاله انسان ژغوري. همدغه صورت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم په تکرار سره زه بیا وایم چې موعظتان هم ویلي دي، ولې چې دا د دغو بدیو شرو د دغو مخلوقاتو څخه ژغوري سړی. همیشه به رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل کله چې به بجېدی همدغه دوه صورتونه به ویل. نو موږ تاسو به هم چې بجېږو همدغه صورتونه به وایو. نو کوم صورت چې صورت الناس د هغه ترجمه خلاص شول، په راتلونکي به ان شاء الله الرحمن د سورة الفلق ترجمه به کوو ان شاء الله الرحمن. تاسو ورسره مل اوسئ. صدق الله العظیم.